بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، د نن ورځې درس مو په 41مه صفحه کې عنوان دی ضیا. ضیا مریض بود. پدری فیض دکتر است. دکتر ضیا را دوا داد او جور شد. معنات متوجه شي. ضیا مریض بود. ضیا ناروغ و. پدر فیض دکتر است. د فیض پلار ډاکټر دی. ډاکټر ضیا را دوا داد او جوړ شد. ضیا ته ډاکټر دوا ورکړه او روغ شو. محترمو دوستانو، بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.